د مشال ریډیو اوریدونکو کتونکو زه نیاز علي یم د کراچۍ ښار نه. د ملک په څیر په کراچۍ کې هم د قومي ټاکنو لپاره خلک راغلي دي، په لاینونو کې ولاړ دي او دلته هم د رای ورکولو عمل چې دی هغه جاري دی. د سحر راهسې موږ کاته په بیلابیلو پولینګ سټیشنو کې چې د خلکو تعداد کم و، دا وخت موږ د کراچۍ په لانډي سیمه کې چې دا د قومي اسمبلۍ ان او 211 حلقه ده هلته موجود یو. زما شاته تاسو کتلی شئ چې د خلکو شمیر لږ سیوا دی او خلک په لاینونو کې لګېدلي دي خپل ووټ چې کوم دی دلته کاروي. که د کراچۍ په هکله موږ ووایو نو دلته د قومي اسمبلۍ 22 او د صوبایي اسمبلۍ 40 څوکۍ دي چې په هغې به خلک نن خپل رای ورکوي او خپل د خوښې کاندیدان چې دی کامیابوي. د حکومت لخوا په غیر اعلانیه طور باندې چې کوم دی انټرنیټ بند شوی دی، موږ چې دلته د خلکو سره خبرې وکړو نو هغوی هم د ستونزې بیانوي چې حکومت بار بار د دې سپیناوی کو چې موږ انټرنیټ او موبایل نه بندو، خو نن د کراچۍ ترڅنګ په ملک نورو ښارونو کې هم دا ستونزه ده او انټرنیټ په مکمله توګه بند دی، بیا موبایل سیګنل هم کمزوري دي یا نشته. دلته خلک په لاینونو کې ولاړ دي، د دوی سره خبرې کوو. راځئ چې دوی د دې انتخاباتو په اړه څه وایي. زما نوم دی شاهزیب شاه. موږ راغلي یو دلته ډي ام سي ملیر پولینګ سټیشن ته راغلي یو او ووټ کاسټ کوو. سهار خو دلته رش نه و، خو اوس آهسته آهسته خلک رالل او ووټ کاسټ کولو ته رش زیات شو. انټرنیټ د بندش د وجې له خلکو ته خپل پولینګ سټیشن معلومات کولو کې ټایم لګېږي زیات، دې د وجې لږ رش زیات دی. دلته دنده چې کوم حالات دي هغه درته هم ښیو. السلام علیکم. زما نوم جمشید دی او زه ضلع ملیر سره تعلق لرم، خو د انټرنیټ سلسله چې دی دا ډېره سلو دی او کراچۍ کې به ډېر زیات رش و. مخکې پولینګ سټیشنو باندې به ډېر زیات رش و، خو د انټرنیټ وجې نه چې دا نن سبا رش هم ډېر زیات کم دی او کسان ډېر کم راځي. زما نوم شاهد زمان دی او دغه الیکشن چې کوم روان دی ګورنمنټ سطح باندې چې کوم اعلانات شوي خو هغې اپوزیټ کې هر څه روان دي. دوی چې کوم دغه انټرنیټ او دغه حساب کتاب کې نه بندېږي، اوس نیټ او نیټورک کار نه کوي بالکل. یو بل څه کمیونیکیشن ګیپ دی د خلکو خپله کې او یو خوف هراس پیدا کړی دی په دې شي کې. یو خو دا ډېره غټه مسله ده. بل دغه ده چې د خلکو چې کوم ووټونه وو هغه پریشانه دي چې اول یو ځای کې وو بلدیات کې یا چې دې نه مخکې جنرال الیکشن شوي چې په کوم یو کور کې یو ځای کې وو نو هغه یې 15 سکولونو ته او اخوا دېخوا علاقو ته یې غورځولي دي. هغوی ډېر خلک ډېر پریشانه دي دې معاملې کې. نو ډېره غټه مسله ده په دې حوالې سره. نور پولینګ چې کوم دی ښه په سکون پر امن طریقې سره هغه کېږي. زه خلکو سره درخواست کوم چې هغه راشي او خپل ووټونه د کاسټ کړي، ولې چې د ووټ چې کوم دی دا یو امانت دی د انسانانو زموږ ټولو سره او د دې باندې موږ پاکستان کې او په خپل ملک کې د تبدیلي راولو او چې چا کم لیډر غوښ وي هغه خپل لیډر د منتخب کړي چې راشي یو سموث وي ګورنمنټ پروسس شروع شي. زما نوم مدد خان دی او کراچۍ کې چې دا انټرنیټ بند دی دا داسې چل دی چې حکومت چې دی لکه په دروغو دغه نه کوي. لکه پرون پرې وی چې هېڅ به نیټ نه بندوو، پی ټي آی اعلان کړی و، هغې نه باوجود انټرنیټ بند شو. او باقي دا دی عوام ته زما دا درخواست دی چې ووټ اچولو له دې راوځي، هر حالت کې دې راوځي، د ځان خیال دې ساتي، ډېر اخوا دېخوا دې پام کوي، زر زر دې خپل ووټ اچوي، رش کش دې نه جوړوي او وځي دي. لکه ووټینګ ټرنور اوس ډېر کم ښکاري او موږ هم کوشش کوو چې یاره خلک راوځي ووټ واچوي او خپل حق یې رایدهي استعمال کړي.